بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه ډېر سخت بیریږم، د بیرې علاج د څه وي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د بیرې د دفع دپاره تر ټولو ښه علاج د الله ذکر کول دي. د الله ذکر ډېر ډېر کول. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله عز وجل فرمایي وایي د الله په ذکر باندې د زړونو اطمینان دی. نو د زړونو اطمینان د الله په ذکر باندې راځي. که ته د الله ذکر ډېر ډېر وکړې، الله عز وجل به ستا ویره له منځه یوسي. او یو بل حدیث چې ابو داود را نقل کړی دی، په هغه حدیث کې یو دعا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په روایت را نقل سوې ده چې پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده چې سهار و ماښام یې څوک وایي، الله عز وجل به یې د ویر اخلاص کړي. هغه دعا دا ده: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دا دعا وایه سهار او ماښام دواړه، الله عز وجل به دې ویره ایسته کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.